پښتون د خپلو پښتنو وینه په خپله خوري. نن به پر دې جغرافیه باندې د سیاسي جوړښت په اساس هغه شخصیتو ته د مارشالۍ رتبې نه ورکول کېدلی کوم خلک چې د خپلو شخصي ګټو او د شخصي مفادو لپاره خلکو ته د افغانستان د سترې مارشالۍ رتبې ور پروژه کړلې. د مارشالۍ لیاقت چې کوم ځوانان درلودلو هغوی موږ په خپله په شهادت ورسول. هغوی موږ خپلو پښتنو مشرانو په شهادت ورسول. اصلي د افغانستان رښتونکی اتل، اصلي د افغانستان رښتونکی بچی ته یې. مارشالي ستا حق وه. پنجابیان دې تر ډېره حده پورې زغلولې وه. پنجابیانو ته دې په ډېر فخر افتخار جوابونه ورکړي وه. پنجاب مزدوران دې په ډېر وحشت په ډېر بربریت د دې خاورې څخه زړولې وه. اما مشره موږ معاف که، موږ په خپله وژلی یې، موږ خپله دا ګناه کړې ده او موږ خپله ټول عمر خپل مشران په شهادت رسولي دي. موږ وبخښه. بس دومره مې د وسه کېږي چې پر دې تندي دې مچ کومه او نور دې